مثال په تور دا پین دی، نو دا پین هم کنکریټ ناون دی. صحیح ده؟ کنکریټ ناون دا په دې باندې دی چې ګوره ما نیولی دی، زه یې ټچ کولی شم، زه یې لیدی شم. صحیح ده؟ نو دا کنکریټ ناون دی. ابسټرکټ ناون بالکل الټه دی د کنکریټ ناون. کنکریټ ناون خو هغه څیزونه چې کوم مونږ ټچ کولی شو. ابسټرکټ ناون هغه څیزونه چې کوم مونږ نشو ټچ کولی. مینه ده، لو، مینه. اوس مینه مونږ ټچ کولی خو نشو که نه؟ صحیح ده؟ یا مونږ یې لیدی هم نشو، مونږ یې ټیسټ کولی هم نشو. صحیح ده؟ څکلی هم نشو، اورېدی هم نشو. صحیح ده؟ دغه شانتي مونږ یې بوی کولی هم نشو، خو مونږ ته پته ده چې مینه حقیقت دی او مینه شته دی. صحیح ده؟ دې ته ویلی کېږي ابسټرکټ ناون. مثال په طور ګډې دي، ډېر شي ګډې راجمع شوي، نو هغې ته ویلی کېږي هرډ آف شیپس. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه یو لیسن مونږه کړی دی، پارټ 1 د پارټس آف سپیچ مونږه کړی دی، چې په هغې کې مونږه د ناون، د پراپر ناون او د کامن ناون په باره کې مونږه ښه په ډیټیل سره خبرې کړي دي. صحیح ده؟ که چا تر اوسه پورې هغه پارټ نه یې کتلی نو مهرباني وکئ اول پارټ 1 وګورئ. نننی لیسن زمونږ دی پارټ 2 او دا ډیر زیات امپورټنټ دی، ډیر زیات اهم دی، ځکه چې په دې لیسن کې به مونږه د ټایپس آف کامن ناون په باره کې مونږه سټډي کوو. صحیح ده؟ د ټایپس آف کامن ناون ډیر زیات اهم دی او اکثر سټوډنټس په دې کې کنفیوز کیږي. نو انشاءالله زه به نن خپل پوره کوشش کوم چې تاسو ته دا ټول ښه په صحیح په آسانو الفاظو کې ایکسپلین کړم، او که ستاسو په ذهن کې څه کنفیوژن وي نو چې زه ستاسو هغه کنفیوژن ختم کړم. صحیح ده؟ ښه، نو د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي، او زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. هلته کې به تاسو ته ټول ویډیوز په ترتیب کې ښه په اسانه باندې میلاویږي. صحیح ده؟ اوس دلته کې زه صرف د یو خبرې ایکسپلینیشن کول غواړم. تاسو ته ما په تیر لیسن کې یو خبره کړې وه چې کامن ناون مونږ کله هم د کیپیټل لیټرز نه لیکو، هغه به همیشه سمالر لیټر نه لیکلی کېږي. صحیح ده؟ او پراپر ناون به همیشه کیپیټل لیټرز نه لیکلی کېږي. خو دا یوه خبره یاد ساتئ چې کامن ناون هم مونږه د کیپیټل لیټرز نه لیکلی شو، خو صرف او صرف په هغه کیس کې که فرض کا یو فقره شروع کېږي د کامن ناون نه. نو تاسو ته خو پته ده چې په انګلیش کې کله هم مونږه فقره شروع کوو نو اولنی لیټر همیشه کیپیټل لیټر راځي، خوا که هغه کامن ناون ولی نه وي. صحیح ده؟ نو صرف په دې کیس کې که یو فقره د کامن ناون نه شروع کیږي نو په هغه کیس کې به صرف مونږه کامن ناون د کیپیټل لیټر نه شروع کوو، ځکه چې فقره شروع کیږي د هغه ځای نه. بقایا چې د فقرې په مینس کې په هر ځای کې کامن ناون راځي نو هغه به همیشه په سمالر لیټرز کې لیکلی کېږي. صحیح ده؟ نو دا یو پوینټ په خپل ذهن کې کېږدوئ. ښه، نو راځو خپل لیسن له ټایپس آف کامن ناون. ټایپس آف کامن ناون شپږ دي. صحیح ده؟ 6 ټایپس آف کامن ناون. هغه کم دي؟ کنکریټ ناونز، ابسټرکټ ناونز، compound nouns, collective nouns, countable nouns او uncountable nouns. دا شپږ قسمونه دي د کامن ناون. ښه، نو مونږ به په نمبر باندې دا ټول ایکسپلین کوو. تاسو به خپل دماغ بالکل حاضر کړئ. صحیح ده؟ بالکل په توجه سره، ځکه چې په دې کې ځینې څیزونه دي چې هغې کې خلک کنفیوز کېږي. د دې شپږ واړه ټایپس په اسانه سره د یادولو دپاره به دا مونږ په 3 ګروپس کې تقسیم کوو. صحیح ده؟ اولنی ګروپ به جوړیږي کنکریټ ناونز او ابسټرکټ ناونز، او دویم نمبر ګروپ به جوړیږي کمپاوند ناونز او کلیکټیو ناونز، او دریم ګروپ به جوړیږي کاونټیبل ناونز او انکاونټیبل ناونز. دا زموږ سره 3 ګروپس شوله. صحیح ده؟ اول راځو مونږه ګروپ نمبر 1. سو کنکریټ ناون او ابسټرکټ ناون. اول به مونږه راځو کنکریټ ناونز. په انګلیش کې د دې ډیفینیشن داسې کېږي: concrete nouns refer to things
and objects that we can see or touch or smell or hear or taste. د دې مطلب دا دی چې کنکریټ ناون هغه ته ویل کېږي یا کنکریټ ناون موږ ته د هغه څیزونو باره کې وایي کم څیزونه چې موږ ټچ کولی شو that we can touch, we can see چې موږ یې کتی شو، موږ یې لیدلی شو، we can smell موږ یې بوی کولی شو، or we can hear یا یې موږ اورېدی شو، or we can taste یا یې موږ سکلی شو. صحیح ده؟ دې ته ویلی کېږي کنکریټ ناونز. اوس د دې مثال څه دی؟ مثال واخلئ. اول راځو پیپل. صحیح ده؟ مطلب خلکو کې به کنکریټ ناون کم یوي. اوس مثال په طور زه وایم a man یو سړی دی. a man نو دا خو ناون دی او کامن ناون دی، خو په کامن ناون کې به په دې شپږ ټایپس کې دا په کم یو ګروپ کې راځي. نو تاسو ګورئ a man یو سړی. اوس هغه سړی هر څوک کیدی شي، خو مونږ چې د دې کنکریټ ناونز کم ډیفینیشن وکړو نو په هغه ډیفینیشن سره به مونږ دا چیک کوو چې آیا دا په هغې باندې پوره راځي او که نه. نو اوس ګورئ یو سړی دی، نو سړی خو مونږ لیدی شو که نه؟ صحیح ده؟ مونږ یې ټچ کولی شو که نه؟ نو دې ته ویلی کېږي دا بیا کنکریټ ناون دی. یا مثال په طور a teacher، مطلب زه ستاسو ټیچر یم، نو زه هم کنکریټ ناون یم که نه؟ یم خو زه کامن ناون a teacher. او ټیچر خو هر څوک کیدی شي، خو ټیچر مونږ لیدی شو. صحیح ده؟ مونږ یې ټچ کولی شو. دې ته ویلی کېږي کنکریټ ناونز. دغه شانتي په سړو کې که تاسو ووایئ چې مثال په طور زه د چا نوم واخلم، تاسو ته ما دا خبره ایکسپلین کړې وه په تیر لیسن کې، که زه د چا نوم واخلم مثال په طور a man یو سړی دی، خو که څه فرض که زه ووایم کامران یو سړی دی، د هغه نوم دی کامران، نو هغه بیا ناون خو دی خو بیا پراپر ناون دی. که د یو سړي نوم واخلو یا موږ د یو سیز د برانډ نوم واخلو نو هغه به بیا پراپر ناون وي. صحیح ده؟ اوس کامران خو کنکریټ ناون هم دی، ځکه چې کامران خو مونږ لیدی شو، مونږ یې ټچ کولی شو. صحیح ده؟ هغه کنکریټ ناون هم دی، خو چونکې هغه مونږ پراپر ناون کې راوستی دی او دا ټایپس مونږ د کامن ناونز کوو، د دې وجې نه هغه مونږ په دې کې نه شاملو. صحیح ده؟ خو په اصل کې کامرانی که یو ګاډي مثال په طور BMW ګاډي یا په فون کې سامسنګ فون یې موږ برانډ نوم یاد کو. صحیح ده؟ نو اصل کې هغه پراپر ناون شو، خو دی خو کنکریټ ناون هم دی که نه؟ ځکه چې موږ خو یې لیدی هم شو، موږ یې ټچ کولی هم شو، خو په دې کې موږ ځکه نه شاملو چې هغه موږ په پراپر ناون په ګروپ کې اچولی دي او موږ ټایپس وایو د کامن ناون. صحیح ده؟ ښه راځو پلیسز له. د دې نه پس کنکریټ ناونز کې به پلیسز صحیح په ځای کې مثال په طور a city یو ښار دی یا یو ښاریه ده، یا a country یو ملک دی. صحیح ده؟ نو دا هم کنکریټ ناون دی، ځکه چې مونږ یو ښار ته یا یو ملک ته مونږ خو ورته تللی شو دننه که نه، مونږ یې لیدی شو، مونږ یې ټچ کولی شو، نو دا هم راځي په کنکریټ ناونز کې. صحیح ده؟ دغه شانتي په څیزونو کې مثال په طور دا پین دی، نو دا پین هم کنکریټ ناون دی. صحیح ده؟ کنکریټ ناون دا په دې باندې دی چې ګوره ما نیولی دی، زه یې ټچ کولی شم، زه یې لیدی شم. صحیح ده؟ نو دا کنکریټ ناون دی. ډېر آسان دی، په دې باندې به زما په خیال چې تاسو ډېر په اسانه پوه شوي یئ. اوس د دې نه پس راځو مونږ هم په دې ګروپ کې دویم څیز دی ایبسټریکټ ناون. اوس ایبسټریکټ ناون ډېر زیات اهم دی. صحیح ده؟ ایبسټریکټ ناون ډیفینیشن به اول مونږ کوو. په انګلیش کې د ایبسټریکټ ناون ډیفینیشن داسې کیږي: ایبسټریکټ ناونز refer to ideas, emotions, concepts and feelings that we cannot touch. د دې خبرې مطلب دا دی abstract noun دې څیز ته ویل کېږي یا abstract nouns هغه څیزونو طرف ته اشاره کوي، یعنی ideas یعنی خیالات، سوچ، emotion جذبات، concept تصور د یو څیز په باره کې د خلکو یو تصور وي که نه، صحیح ده، یو سوچ and feelings او
احساسات کم څیزونه مونږ محسوسو that we cannot touch او هغه څیزونه چې کم مونږه نشو ټچ کولی. اوس د دې خبرې مطلب څه دی؟ abstract noun بالکل الټه دی د concrete noun. concrete noun خو هغه څیزونه چې کم مونږه ټچ کولی شو. abstract nouns هغه څیزونه چې کم مونږه نشو ټچ کولی. نو تاسو ته ما وایي چې هغه کم څیزونه کیدی شي. صحیح ده؟ هغه یو مثال په طور اوس دا کم څیزونه کیدی شي. intelligence قابلیت یا هوښیارتوب. صحیح ده؟ دا خو ناون دی، نومې شته دی که نه؟ ناون دی، کامن ناون دی. خو په کامن ناون کې بیا دا abstract ناون دی ځکه چې هوښیارتوب خو مونږ لیدی نه شو که نه، په نظر خو مونږ ته نه راځي یا مونږ خو یې ټچ کولی هم نه شو. یا مثال په طور faith یا belief یقین کول یا ایمان ساتل په یو څیز باندې. مونږ ایمان مونږ وایو چې مونږ مسلمانان مونږ ایمان راوړی دی. صحیح ده؟ نو هغه ایمان خو مونږ په نظر وینو نه که نه، خو مونږ ته پته ده چې ایمان یي یا مونږ ته پته ده چې هوښیارتوب یي، خو مونږ یې وینو نه. صحیح ده؟ مونږ یې ټچ کولی نه شو، مونږ یې صرف محسوسو. نو دغې ته بیا ویلی کېږي abstract noun. یا یو بل مثال واخلئ، مینه ده، love، مینه. اوس مینه مونږ ټچ کولی خو نه شو که نه؟ صحیح ده؟ یا مونږ یې لیدی هم نه شو، مونږ یې ټیسټ کولی هم نه شو. صحیح ده؟ سکلی هم نه شو، اورېدی هم نه شو. صحیح ده؟ دغه شانتي مونږ یې بوی کولی هم نه شو، خو مونږ ته پته ده چې مینه حقیقت دی او مینه شته دی. صحیح ده؟ دې ته ویلی کېږي abstract noun. یا دغه شانتي rules دي، قانون په ملک کې. صحیح ده؟ rules دي. اوس rules یا قوانین چې کوم وي، اوس د هغې داسې څه وجود خو نه وي که نه، خو خلک یې فالو کوي. صحیح ده؟ خلکو ته پته ده چې شته دی، خو د هغې خپل څه وجود خو نه وي که نه. نو دغې ته ویلی کېږي abstract nouns. یا وخت دی، ټایم دی. اوس ګوره مونږ ته پته ده چې اوس څه ټایم دی، خو مونږ هغه ټایم وینو خو نه که نه، مونږ ګړی لیدی شو خو ټایم خو نه وینو که نه. صحیح ده؟ نو دې ته ویلی کېږي abstract nouns. زما امید دی چې په دې باندې به هم پوه شوي، دومره ګران نه دی. صحیح ده؟ نیکسټ راځو سیکنډ ګروپ له، compound nouns. اوس compound nouns په انګلیش کې ډیفینیشن داسې کېږي: a compound noun is made up of two or more words. د دې خبرې مطلب دا دی چې compound noun هغه noun ته ویلی کېږي کوم چې د دوه ټکو او یا د دوو نه د زیاتو ټکو نه جوړ شوي. دې ته ویلی کېږي compound noun. څیزونه مکس چې هغې ته compound ویلی کېږي. صحیح ده؟ چې مکس شي څیزونه. اوس مثال په طور living room. صحیح ده؟ یو کمرې کوم ځای کې چې په کور کې خلک کښېني پاسي، هغې ته یا living room شو یا sitting room شو. نو ګوره دا اوس اصل کې خو دوه ټکي دي، living room. living وایي اوسېدو ته، room وایي کمرې ته یا کوټې ته. نو ګوره دا دوو ټکو نه جوړ دی، خو ټکې یو دی، living room. نو دا دوو ټکو نه جوړ دی ځکه دا دی compound nouns. یا بل مثال واخلئ، washing machine. washing machine هر څوک وایي چې washing machine، همیشه خلک وایي چې washing machine. صحیح ده؟ اوس washing machine ته وګورئ، دا هم د دوو ټکو نه جوړ دی، washing machine. washing وایي وینځلو ته، او machine خو machine دی، washing machine. نو دا هم دوه ټکي دي. یا آیس کریم، مونږ همیشه وایو که نه زه آیس کریم خورم، یو ټکی ښکاري که نه، خو جوړ د دوو ټکو نه دی، آیس او کریم. نو دا هم دوه ټکي دي، آیس کریم. دا هم compound noun دی. صحیح ده؟ یا بس سټاپ، و همیشه خلک وایي بس سټاپ ته ځمه یا په بس سټاپ باندې ودرېږه، خو دا اصل کې جوړ د دوو ټکو نه دی، بس سټاپ. تاسو که دې ټول ټکو ته غور کړي وي نو دا دوه ټکي لیکلی شوي دي. اول یو ټکی لیکلی شوی دی، بیا پکې سپیس دی، او بیا دویم ټکی لیکلی شوی دی. صحیح ده؟ اوس ځینې compound nouns داسې وي چې په هغې کې، په دې کې خو په منځ کې سپیس دی که نه، ځینې compound nouns داسې وي چې په هغې کې په منځ کې هایفن وي، دا ډیش پکې، هغه هم compound nouns. صحیح ده؟ هغه هم دوه ټکي خو په منځ کې یې ډیش وي. مثال په طور تاسو وګورئ ډرای کلینینګ. اوس ډرای بیا ډیش دی او بیا کلینینګ دی. اصل کې خو دا یو ټکی دی، خو جوړ د دوو ټکو نه دی، خو په منځ کې هایفن دی. دا هم compound noun دی. صحیح ده؟ ډرای کلینینګ دې ته ویل کېږي په یو قسم له کپړې وینځلې، خو په هغې کې ډرای کلین، ډرای وایي وچ ته، سړی یو شی لون نشي، وچي.
ډرای کلینینګ. یو سړی کپړې وینځي خو هغوی په اوبو باندې نه وینځي، هغوی یو قسم په کیمیکلز باندې وینځي، هغې ته ویل کېږي ډرای کلینینګ. صحیح ده. اکثر خلک 3 پیس سوټ وغیره ډرای کلین له ورکوي ځکه چې هغه د لمدېدو سره خرابېږي. ښه، دویم مثال فادر ان لا. اوس تاسو دې ټکي ته وګورئ، مونږ خو کله وایي فادر ان لا. اوس فادر ان لا وایي څه ته؟ فادر ان لا ویل کېږي سخر ته. د چا د ښځې پلاري والد صاحب هغې ته ویل کېږي فادر ان لا. یا د هغې برادر ان لا هم دغه شانتي چې د ښځې کم رور هغې ته ویل کېږي برادر ان لا. یا سسټر ان لا چې د ښځې کم خور هغې ته ویل کېږي سسټر ان لا. خو دا چې کله ګوره ویل کېږي یو ټکی برادر ان لا سسټر ان لا، خو دا چې کله په انګلیش کې لیکل کېږي نو راځي فادر بیا هایفن ان بیا هایفن لا، نو دغه شانتي دا لیکل کېږي. دا وګوره اوس د څو ټکونه جوړ دی؟ 3 ټکونه جوړ دی. فادر ان لا دا هم کمپاوند ناون دی خو په منځ کې هایفن دی. صحیح ده. یا دغه شانتي یو بل ټکی دی نیولی ویډز. نیولی ویډز ویل کېږي د چا چې نوې نوې واده شوي. صحیح ده. یو هفته مخکې فرض کړه د چا واده شوي نو هغه جوړي ته ویل کېږي نیولی ویډز. خو نیولی بیا هایفن ډیش بیا ویډز لیکل کېږي دغه شانتي. صحیح ده. دغه شانتي ډېر ښې ټکي دي. تاسو چې کله هم داسې چیک ان پر ایرپورټ باندې خلک چیک ان کوي که نه، چیک ان هغې کې هم چیک بیا هایفن بیا ان راځي. اپ ټو ډیټ دا وګورئ دا هم کمپاوند ناون دی. اپ بیا هایفن بیا ټو بیا هایفن بیا ډیټ دا هم کمپاوند ناون دی. صحیح ده. نو دغه شانتي ډېر ښې ټکي دي. تاسو چې کله هم داسې ټکي ووینئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا کمپاوند ناونز دی. ښه، اوس دلته کې یو بل قسم هم دی د کمپاوند ناونز. ګوره دا پیله خو مونږ وکړو چې په منځ کې سپیس وي. صحیح ده. د 2 ټکو په منځ کې سپیس وي. بیا مونږ وکړو چې په منځ کې هایفن وي. یو بل قسم هم کمپاوند ناونز وي چې د هغې په منځ کې نه سپیس وي او نه هایفن وي بلکې هغه دوانه ټکي بالکل یو ځای لیکل کېږي خو بیا هم جوړ هغه د 2 ټکو نه جوړي، ښکاري بالکل یو ټکی خو جوړ هغه د 2 ټکو نه وي، هغې ته هم ویل کېږي کمپاوند ناونز. مثال په طور یو ټکی دی ټوت پیسټ. مونږ چې همیشه ټوت پیسټ کو هر سهار سړی برش کوي. صحیح ده. ټوت پیسټ. اوس ټوت پیسټ د 2 ټکو نه جوړ دی که نه. ټوت غاښ ته ویل کېږي او پیسټ خو هغه پیسټ دی، کریم چې کوم کې پیسټ دی. صحیح ده. اوس دا د 2 ټکو نه جوړ دی خو لیکل کېږي بالکل یو ځای ټوت پیسټ. سپیس پکې نشته، هایفن پکې نشته، یو ځای لیکل کېږي. یا بلیک بورډ په سکول کې چې کوم بلیک بورډ وي. صحیح ده. دا هم یو ځای لیکل کېږي بلیک بورډ د 2 ټکي لیکل کېږي یو ځای. یا بریک فاسټ ناشته دا هم دغه شانتي لیکل کېږي. ګوره بریک فاسټ ټکي 2 دي خو یو ځای لیکل کېږي. سافټ ویر سافټ ویر 2 ټکي دي خو لیکل کېږي یو ځای. فوټبال فوټ خپې ته ویل کېږي بال بال دی یو ځای لیکل کېږي. سن فلاور سن نور فلاور ګل. صحیح ده. خو لیکل کېږي یو ځای. نو دا ټول دي کمپاوند ناون. صحیح ده. دومره ګران نه دي خو چې تاسو ته کله پته وي چې په ایگزام کې تاسو له پوره لیست درکړي چې په دې کې ناونز بیل بیل کوي نو تاسو ته به د دې نه پته لګي چې دا کمپاوند ناونز دي. صحیح ده. ښه، د دې نه پس راځي کلیکټیو ناونز. کلیکټیو ناونز ډیفینیشن په انګلیش کې داسې کېږي: کلیکټیو ناونز refer to group of people, animals or things. د دې مطلب دا دی چې کلیکټیو ناون دې ته ویل کېږي چې کله مونږه د یو ګروپ آف پیپل یعنی ډېر کسان رایوځي شي یو ګروپ جوړ کړي مونږ د هغې په باره کې خبره کوو هغې ته ویل کېږي کلیکټیو ناونز. یا ډېر شي ځناور په یو ځای باندې راجمع شوي هغې ته ویل کېږي کلیکټیو ناونز. یا ډېر شي څیزونه یو ځای شوي په یو ځای ته راغونډ شوي دې ته ویل کېږي کلیکټیو ناونز. د دې مثالونه داسې واخلئ. مثال په طور آډینس یو حال دی یا سینما ده یا پای کې یو حال دی پای کې ډېر شي کسان ناست یو پروګرام کېږي. صحیح ده. نو هغه ټول کسان چې راجمع شوي دي ته ویل کېږي کلیکټیو ناونز. یا په آسانو الفاظو کې یو ټیم دی د کرکټ ټیم دی. صحیح ده. کرکټ ټیم دی یا فوټبال ټیم دی هر یو ټیم چې دی نو خلک وایي که نه زمونږ ټیم دی خو ټیم جوړ د څه نه دی مطلب 11 کسان یا 12 کسان راجمع شي یو ټیم ته جوړ شي که نه دې ته ویل کېږي کلیکټیو ناون چې څه کسان یا څه څیزونه یا څه ځناور رایوځي شي د هغې نه کم څیز جوړ شي نو هغې ته ویل کېږي کلیکټیو ناونز. یا فیملی فیملی مطلب زموږ کورمه یا خاندان
هغه څنګه فیملی خو فیملی ده خو فیملی جوړه د څه نه ده پای کې مور پلار خویندې وروڼه دا ټول چې راجمع شي نو فیملی ته جوړ شي که نه یا یو کمپنی ده صحیح ده موږ همیشه وایو دا کمپنی داسې ده دا کمپنی داسې ده خو کمپنی اصل کې کلیکټیو ناون دی ځکه چې کمپنی کې خو ډېر کسان کار کوي که نه کېدای شي 100 کسان پکې کار کوي کېدای شي 200 کسان پکې کار کوي د دې نه چې دا ټول راجمع شي د دې نه جوړ شي کمپنی هغه بیا دی کلیکټیو ناون یا گورنمنٹ یا حکومت دی نو خلک خو یاد ہے گورنمنٹ سنگولر استعمال ہے مثال په طور خو یہ خو حکومت کې خو ډېر شي کسان که نه دنیا وزیران یو مشیران یو فوج پته نه کې څومره کسان پکې ټول چې راجمع شي نو حکومت جوړ شي د هغې نه صحیح ده یا دغه شانتي سټاف په دفتر کې د چا سټاف څومره صحیح ده پای کې به بابو صاحب ومې پای کې به چپړاسي ومې پای کې به منیجر صاحب ومې پای کې به اسسټنټ منیجر دا ټول کسان دا ټول چې راجمع شي د هغې نه سټاف جوړ شي که نه خلک دا زمونږ سټاف دی نو سټاف کې خو بیا ډېر شي کسان راځي نو دې ټولو ته ویلی کېږي کلیکټیو ناونز یا یو بل مثال واخلئ فلاک ویلی کېږي کله چې ډېر شي مرغۍ برډز راجمع شي په یو ځای باندې دې ته ویلی کېږي فلاک اکثر مونږ په پښتو کې وایو که د مرغو سیل روان دی هغې ته ویلی کېږي فلاک نو تاسو وګورئ په هغې کې هم ډېر شي مرغۍ راجمع شي که نه نو یو ګروپ جوړ کړي هغې نه فلاک جوړ شي نو هغه بیا کلیکټیو ناون دی یا هرډ څه ته ویلی کېږي کله چې ډېر شي زناور هغه مرغۍ وي که نه یا نور زناور چې کوم چې په ځمکه باندې مثال په طور ګډې دي ډېر شي ګډې راجمع شوي نو هغې ته ویلی کېږي هرډ آف شیپس صحیح ده نو دغې ته ویلی کېږي هرډ نو په هغې کې هم چې ډېر شي ګډې راجمع شي نو د هغې نه هرډ جوړ شي صحیح ده نو هغې ته هم ویلی کېږي کلیکټیو ناونز اوس په دې کې په کلیکټیو ناونز کې یو ډېره اهم خبره ده چې دا په خپل ذهن کې خامخا ږدئ صحیح ده کلیکټیو ناونز can be treated as singular or plural. Collective nouns singular هم کېدی شي او هغه plural هم کېدی شي صحیح ده اوس زه تاسو په دې باندې پوه کوم چې د دې خبرې مطلب څه دی ګوره مونږ وایو که نه فیملی اوس فیملی مونږ سنګولر هم یوز کولی شو او پلورل هم یوز کولی شو صحیح ده اصل کې خو د فیملی پلورل دی فیملیز خو زه هغه خبره نه کوم هغه خو شته دی یا د کمپنی پلورل دی کمپنیز یا د ټیم پلورل دی ټیمز هغه خو شته دی هغه خو اسانه ده خو صرف فیملی یا کمپنی یا ټیم دا هم مونږ ایز ا پلورل یوز کولی شو څنګه مثال په طور مونږ وایو چې my family is small زما فیملی وړه ده یا زما کورمه وړه ده اوس تاسو دې خبرې ته سوچ کوئ دې فقرې ته سوچ وکئ په دې کې ما ویلی دی my family is small د فیملی نه بعد ما is لګولی دی او is همیشه راځي د سینګولر دپاره دا صحیح فقره ده my family is small ټیک ده مونږ داسې هم ویلی شو my family are waiting in the car زما فیملی زما کورمه په گاڑی کې انتظار کوي دلته کې هم ما فیملی استعمال کړی دی فیملی په دوانو کې خو په دې کې ما د فیملی نه بعد آر لګولی دی my family are waiting in the car او دا ښه صحیح فقره ده د دې خبرې مطلب دا چې زما فیملی په گاڑی کې انتظار کوي دلته کې ما اوس هغه پلورل استعمال کړل ځکه چې په گاڑی کې کېدای شي چې زما موري پکې زما پلاري پکې زما خوري پکې زما وروري پکې زما ټوله فیملی پکې هغه په گاڑی کې انتظار کوي نو خو د یو نه زیات کسان شول که نه نو هلته کې بیا دا ایز ا پلورل اخیستی کېږي صحیح ده نو فیملی یعنی کلیکټیو ناونز مونږه سینګولر هم استعمالولی شو او پلورل هم استعمالولی شو صحیح ده نو دا دی کلیکټیو ناونز زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې را روان لیسن به مونږه انشاءالله د دې ناونز د ټایپس آف ناونز په آخري لیسن چې په هغې کې به مونږه د کامن ناونز یا د ناونز د ټولو نه اهم او د ټولو نه ګران مونږ د هغې ټایپس کوو چې هغه د کاونټیبل ناونز او انکاونټیبل ناونز هغه په دې لیسن کې ما ځکه ونه کړله چې په هغې کې ایکسپلینیشن ډېر دی او بیا به دا ویډیو ډېر اوږده شي نو هغه به زه ځان له په نیکسټ لیسن کې کوم خو هغه دومره اهم دی او ښه ګران دی صحیح ده او ځکه چې په هغې کې خلک ډېر زیات کنفیوز کېږي خو انشاءالله زه به ستاسو دغه کنفیوژن ختموم صحیح ده انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږو د کاونټیبل او انکاونټیبل ناون سره تر هغې پورې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ لایک او شیر د نه هیر نشي د الله په امان